د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. پام واړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهم وروستي خبرونو ته. نن شنبه د 22 د 2023 میلادي کال د مې د میاشتې 11 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړې درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. په بغلان ولایت کې سیمایي سرچینې وایي چې دغه ولایت په مرکز او سول سوالي کې د سیلابونو له امله تر 80 زیات کسان مړ شوي دي. د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد یوې اعلامیې په خپرولو سره په بغلان، بدخشان، غور او هرات له سیلاب ځپلو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. او د قطر بهرنی چارو وزارت مرستیال محمد بن عبدالعزیز خلیفی د پاکستان لومړي وزیر سره کتلې دي. وسم بشپړ خبرونه. په بغلان ولایت کې سیمایي سرچینې وایي چې دغه ولایت په مرکز او سول سوالي کې سیلابونو له امله تر 80 زیات کسان مړ شوي دي. د جمعې په ورځ د 21 په بغلان کې طبي پیښو سره د مبارزې مسؤلینو ویل چې یوازې له مرکزي بغلان څخه 50 جسدونه ولایتي روغتون ته لیږدول شوي دي. د غراز سرچینې وایي چې له برکې نهرین او بدخمري ولسوالیو څخه تر 10 زیات جسدونه ولایتي روغتون ته لیږدول شوي دي. د جمعې د ورځې له سهار تر ماښامه پورې په لخمري ښار او بغلان مرکزي برکې او نهرین ولسوالۍ کې د بېساري سیلابونو شاهدې وي. د مرکزي بغلان اوسیدونکي وایي چې د دې ولسوالۍ په شیخ جلال او لالګي سیمو کې شاوخوا 500 کورونه ویجاړې شوي او د بل کلي اوسیدونکي ټول په یو جومات کې بند پاتې دي. په ورته وخت کې په دغه ولایت کې له طبي پیښو سره د مبارزې مشر هدایت الله همدرد وایي چې د شپې د تیارې له امله د مړو د موندلو له امله د مړو شمېر مخ په زیاتېدو دی. په همدې حال کې په غور او هرات کې سرچینې هم وایي چې په دغه دوه ولایتونو کې سیلابونو له امله لږ تر لږه 7 کلي سیلابونو لاندې کړي او اوسیدونکي بې ځایه شوي دي. د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد یوې اعلامیې په خپرولو سره په بغلان، بدخشان، غور او هرات کې له سیلاب ځپلو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. ښاغلي مجاهد زیاته کړې طبي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت، د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او همداراز د ولایتونو مسؤلینو ته لارښوونه کیږي هر څه ژر د خلکو د ژغورنې، د شهیدانو د را ایستلو او د ټپیانو د درملنې لپاره خپل ټول امکانات په کار واچوي. اعلامیه کې هم له هېوادوالو غوښتل شوي چې له زیانمنو سره تر خپل وسه هېڅ ډول مرسته ونه سپموي. او د قطر بهرنی چارو وزارت مرستیال محمد بن عبدالعزیز خلیفی د پاکستان لومړي وزیر سره کتلې دي. په دغه کتنه کې دواړو هېوادونو ترمنځ د همکارۍ او ښو اړیکو او د سیمې د وروستي مسایلو په تړاو خبرې شوې دي. ښاغلی محمد بن عبدالعزیز خلیفی په دغه کتنه کې پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف ته د قطر بهرنی چارو وزیر او د لومړي وزیر محمد بن عبدالرحمن الثاني لیک هم سپارل شوی دی. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شوي مطالب هم ننګول تر بلې خبري غړي لوی العمل شاه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.